السلام علیکم. نن زه سره خبرې کوم چې موږ څنګه کولی شو چې خپل په ژوند کې موږ کامیابي حاصله کړو، بلکې د نن څخه موږ کولی شو چې موږ کامیاب شو. نمبر 1 هغه دا دی چې ټیک یور فرست سټپ، یعنې کې ته باید قدم واخلې. اوس که ته غواړې چې ته یو ځان څخه یو انجینیر جوړې، یا ته خپل له ځان څخه یو میکانیک جوړې، یا خپل له ځان څخه یو ښه بزنسمین جوړې، یا ته خپل له ځان څخه یو داسې شی جوړی چې هغه ستا یو خوښېږي، یا ته غواړې چې د هغه رقم باید د ځان څخه ځان جوړ کړې. نو د هغه لپاره باید اول قدم واخلې. قدم ته په دې خاطر باید واخلې چې هر کامیاب انسان چې دی هغه د قدم د اخیستلو څخه هغه کامیاب شوی دی. او که ته پر ځای باندې پروت یې، تا فیسبوک خلاص کړي، تا یوټیوب خلاص کړي، او ته صرف د نورو ته دا سوچونه وایې چې زه یو ناکام انسان یم، یا ته د هغه کس ویډیو ګورې چې د هغه ویډیو پر تا باندې ښه لګېږي، یا ستا هغه د هغه کیریر ستا خوښېږي، چې هغه کوم رتبه لري ستا د هغه رتبه خوښېږي، نو ته په ځان کې دا فکر کوې چې دا زه نشم کولی. دا ته په دې خاطر نشې کولی چې ته خپل په بستر کې پروت یې، او خپل پر ځای باندې یې، خپل پر صوفې باندې یې، یا پر کوربچې باندې پر یو ارام ځای باندې یې، نو تا ته واقعا تا ته دا ډېر مشکله دی چې ته هغه کار وکړې چې کوم کار ستا خوښېږي د بل کس په ژوند کې. نو هغه کار دپاره چې دی زه تاسو ته ګارنټي درکوم، که تاسې د نن څخه ولاړ سولاست او تاسې د هغه کامیابي لپاره تاسې قدم واخیستئ، نو الله پاک تاسو ته په خپله لاره جوړوي، تاسو ته د هغه شي د علم لپاره تاسو تا ته لارې در جوړوي، او ته به اټومیټیک داسې په خپل د کامیابي روزانه به ته په ځان کې محسوسوي چې زه د کامیابي پر مخ باندې روان یم. ولې که ته د هغه دپاره قدم واخلې، اول خو دا دی ته خپل له بستر راپورته کېږې، دویم دا دی ته د هغه دپاره د باندې وځې، درېیم دا دی چې ته په هغه شي پسې ګرځې، څلورم دا دی چې ته په هغه شي پسې ګرځې، د هغه متعلق خلک اټومیټیک ستا سره پیدا کېږي، نو هغه کامیابي درته اسانه کېږي چې په کوم شي کې ته غواړې کامیابي حاصله کړې. اوس مثال ته پر بستر ناست یې، ته چاغ یې، او ته پر یوټیوب باندې ویډیوې ګورې، د یو ښه فټنس سړي ده، او د هغه څخه متاثره یې، لیکن متاثرېدل هغه ته کامیابي پر نه رسي تر هغه وخته پورې چې ته د هغه لپاره قدم وانخلې. د هغه لپاره باید چې وکړې، ته باید خپل بسترې څخه پورته سې، باید بوټونه په پښو کې، که ځغستا غواړې ځغستا باید وکړې، که فټنس ته ځې باید ته فټنس ته ځان ورسوې، چې اورې ولاړلې بیا اټومیټیک تاسو داسې خلک پیدا کېږي چې هغه تاسو سره کومک کولی شي په هغه فټنس کې، چې ته باید څنګه ځان ډنګر کړې، تا ته ډایټینګ درښولی شي، او ته به په خپله له ځان سره محسوسوې چې زه د دې کامیابۍ ته روان یم. دا یو مقصد ما تاسو ده. هغه رقم مثال که انجینیر غواړې، که ډاکټر غواړې، که کمپیوټر زده کوې، که هر مقصد غواړې په ژوند کې لرې، د هغه لپاره باید اول قدم واخلې. دویم دا دی learn more about yourself، یعنې کې ته باید خپل د ځان په باره کې ته بیخي ډېر معلومات ولرې، خپل د سټرنګ د طاقت په باره کې باید معلومات ولرې، صرف جسماني طاقت نه، دماغي طاقت هم، چې ته څومره طاقتور یې. ته باید خپل د شا د ورځو یا د وختو یا د کلو هغه کامیابیانې په یاد ولرې چې په هغه وخت کې ته کامیابه شوی یې. یا تا داسې کار کړي، ته یو وخت بې تعلیمه یې، تا یودم شوق پیدا کړي، ته بېرته تا په انګلیش چې زده کړي، یا مثال قرآن دې په غټوالي کې زده کړي، په پښتونوالي نه وویلي، دا ستا یو کامیابیانې دي. نو ته د هغسې کامیابیانو ته وګوره چې په کوم وخت کې ته کامیابه راغلی. یا مثال ته په سپورټ کې کامیابه شوی، یا ته مثال په یو داسې ښه ایډیاو کې به ته د خلکو په منځ کې به ناست وې، ته به کامیابه یو، خلکو به ستا سره رایه غوښتله، دا هم یو کامیابي ده. نو ته باید خپل د کامیابیانو په باره کې هم معلومات ولرې چې ته په کوم ځای کې طاقتور یې، ته په ایډیاوز کې طاقتور یې، ته په فټنس کې طاقتور یې، ته مثال په داسې یو کریټیویټي لرې چې تا یو وخت کړي، ته په هغه شي کې ډېر ښه یې، یا تا یو داسې یو شی حاصل کړي، لکه مثال تا یو شی زده کړي، نو دغه ټولې کامیابیانې باید ته خپل ځان سره په یاد ولرې چې په دغه ځای کې زه طاقتور یم. د هغه رقم مثال خپل کمزوري باید ته په یاد ولرې چې په کوم ځای کې ته کمزوری یې. مثال که ته چیرې داسې په یو ځای محفل کې ناست یې، ستا یو دم د خبرو طریقه ستا څخه جلا شي چې په کوم ځای کې باید ته غواړې چې یو چا ته یو مشوره ورکړې، یو چا سره ته خبرې وکړې، په هغه ځای کې ته نروس یې، یعنې کې ستا کانفیډنس ختم شي، نو په هغه وخت کې باید په هغه باندې هم باید ته خبرې، خپل په کمزورانو هم خبرې. هغه په دې وجه
چې کله داسې وخت راځي چې یو څوک تا ته ستا کمزوري در وبښي نو هغه وخت بیا پر تا باندې نه لګېږي ورته خبرې چې دا دغه کمزوریانې په ما کې ستا نو د هغه څخه به یوه دا وجه هم وي چې خپل کمزوریانې که تا ته معلومې شولې نو پر هغه باندې بیا ته غور کوې هغه ته دې زده کړې او د هغه د کمزورانې د ختمېدو کوشش کوې نو دغه ډېر ضروري دي چې ته خپل په ځان باندې باید ډېر معلومات ولرې خپل په طاقت باندې که هغه جسماني که هغه ذهني او خپل په کمزوریانې باندې که هغه جسماني که ذهني دا معلومات ډېر ضروري دي ولې چې که ته خپل په طاقت جسماني یا ذهني که د دې معلومات ولرې دا تا ته حوصله درکړي چې ته بل شی که ته زده کړې د هغه لپاره درته قدم اخیستلی شي او که ته خپل کامیابیان یې ته په یاد ولرې هغه بیا ته دا فایده لري چې ته خپل ناکامیان ته په یاد ولرې هغه بیا ته دا فایده لري چې په دا ډول زه کې ناکام یم او پر دې باندې باید زه کار وکړم درېیم دا دی چې هېڅکله don't rely on other people یعنې کې خپل ځان هېڅکله پر نورو باندې مه اچوه که دی دا کس ما لپاره دا کار وکړي نو دغه کار به مې لږ مخته ولاړ شي که دغه سړی ما سره په دې شي کې کومک وکړي نو شاید زه دغه شی ترلاسه کړم یا مثال که ته غواړې چې ځان څخه یو انجینیر جوړ کړې یا ډاکټر جوړ کړې یا مثال یو داسې کار وکړې یا بزنس د ځان لپاره وکړې نو ضروري نه دی چې ته د هغه کس باندې تا خپل بوژې اچولي یا تا خپل مثال د هغه مقصد لرې چې د هغه چې هغه راسره وي نو زه کامیابي ترلاسه کولی شم اوس مثال که ته غواړې فټنس ځان فټ وساتې او ته دا خیال ساتې چې پلانکی به راسي هغه خو ښه فټنس مین دی هغه سره که چیرې ما فټنس شروع کړي نو زه به فټ سم دا رقم هېڅکله مه کوه نن سبا داسې خبرې چې ماډرن ژوند دی یوټیوب شته ګوګل شته په تا یوټیوب کې تاسې هر شی سرچ کولی شئ او د هغه څخه کومک اخیستلی شئ او هغه کار ترلاسه کولی شئ نو هېڅکله خپل کار پر د نورو پروژو باندې مه اچوه په خپله ولاړ شه نن سبا هر شی په انټرنیټ کې ستا هر شی ته کولی شئ چې ته وغواړې ویې کړې که مثال اشپزي غواړې اشپزي ستا اشپزي پکې زده کولی شئ که ته غواړې یو کیریر یې زده کړې یو سکل ولرې هغه ټوله سکلونه ستا که ته غواړې مثال کمپیوټر کار یې زده کړې هغه ټوله په دغه کې ستا فټنس که غواړې زده کړې فټنس ستا هر شی ستا نو خپل د مقصد د حاصلېدو لپاره هېڅکله دا سوچ مه وه چې که ما سره پلانکی و نو زه به کامیابه انسان د ځان څخه جوړ کړم نو هر کار پخپله کوه خپله قدم واخله او خپل پر ځان باندې یقین وکړه او هغه کامیابي به تا ته ترلاسه شي انشاءالله څلورم دی هغه دی پلان اهیډ یعنې کې هر کار چې کوې د هغه کار دپاره باید د هغه کار څخه تر مخه باید ته پلان ورته ولرې یعنې کې مثال که ته سهار غواړې سهار یو ځای یو انټرویو ته ولاړ شې نو باید ته د شپې د مخه باید ته خپل کوم لباس چې ته د انټرویو دپاره ځې هغه لباس باید ته راواخلې کمربندې بوټونه هغه باید ښه سم صفا سوتره وپوهې شي کې او هغه په یو ځای باندې کښېږدې هغه په دې خاطر کښېږدې چې ته د سهار راکښېنستلې نو ته به تلوارۍ نه کوې چې زه باید کم شیان واغوندمه یا ته په تلوارۍ سره داسې کالي به نه راښیې چې هغه د هغه ځای په مطابق باندې وړ نه وي نو هر کار چې کوې هغه دپاره پلان اهیډ یعنې کې د مخه څخه ته پلان ورته جوړوه مثال که ته غواړې یو شی زده کړې د زده کړې دپاره باید ته پلانونه ورته ولرې مثال اول یې ګوګل سرچ کې بیا مثال ویډیو یې وګورې او بیا ته د هغه شي په مقصد پسې لاړ شې یو څه معلومات باید خامخا ولرې نو پلان اهیډ ډېر ضروري دی پنځم هغه اخري دی که ته غواړې د ځان څخه کامیاب انسان جوړ کړې او ته د خلکو په نظر کې هم کامیاب وې او ته د بل چا محتاج نه شې هغه دی learn to manage your finance یعنې کې خپل د ګټې کوم ځای کې چې ته کار کوې د هغه کوم تنخواه یا خپل د بزنس کوم بزنس چې ته کوې که کار کوې که بزنس کوې که هر شی وي هغه پیسه باید ته څنګه پر کار باندې واچې او هغه پیسه ته باید څنګه مینیج کړې اوس مثال که ته 10,000 ګټې یا مثال روپۍ یا مثال که ډالره ګټې یا 2,000 ډالره ګټې مثال د هغه دپاره باید ته مینیجمنټ ولرې چې ته باید دا پیسه ته څنګه تقسیم کړې پر خپل د کور د کرایې دپاره
باید ستا څومره پیسه لاړه شي. مثال اوس که ته په کور کې کوم کور شته په کرایه لرې، هغه مثال تا په 200 لرې نیولی او دغه رقم د خوراکي لپاره باید ته حساب ولرې چې ستا مثال 300 ستا خوراکه ده، دا یې 0 روپۍ شولې او دغه رقم مثال یو 200 داسې یورو هغه ته خپل د یو د هوبیز لپاره یو داسې کار چې ته هغه کار زده کړې هغه لپاره ته یو خرچه باید ځان سره ولرې او هغه خرچه پر هغه باندې اچوه چې هغه کار هم باید ته زده کړې چې ستا په ژوند کې فایده ورسېږي. مثال دا یې 1200 شولې، پاتې شولې 800. 800 کې مثال 100 روپۍ خراته وه، 100 روپۍ سیف کوه، داسې جلا سیف کوه. هغه په دې خاطر سیف کوه چې یو وخت داسې ایمرجنسي راتللی شي یا شاید ستا هغه بزنس ختم شي یا شاید ته چې کوم ځای کې کار کوې د هغه دپاره باید تا سیف کړي چې دا یو اضافه پیسې چې کله که زه ناجوړې شولم یا یو داسې پر ما باندې یو اضافه خرچه راغله یا زه په ایمرجنسي کې که زه غواړم یو بل ملک ته لاړ شم نو د هغه دپاره به زه دغه پیسې استعمال کړم. دی مثال 1100 شولې. دغه رقم مثال یو څه پیسه چې دی هغه خپل ځان لپاره جلا سیف ساته. هغه په دې خاطر سیف ساته چې هېڅکله دا فکر مه کوو چې هېڅکله پر تا باندې یو ښه موقع نشي راتلی. ته یو څه پیسه ولرې، شاید ته یو وخت که کار کوې ته هغه پیسه که تا جمع کړي یو وخت داسې چانس راتلی شي چې ته هغه کار لپاره انویسټمنټ کولی شې، یعنې هغه بزنس سټارټولی شې چې په کوم ځای کې ته کار کوې نو ته خپل ځان لپاره بزنس سټارټولی شې. نو د پیسو منیجمنټ ډېر ضروري دی. نو دا ویډیو زه په دې ځای باندې ختموم، بیا کوشش کوم چې سبا پرې بلې نوې ویډیو راسو. نو زه به ډېر خوشحاله اوسم که چې تاسې ماته لاندې کمنټس راکړئ چې ستاسې سره د کامیابۍ په د ژوند د کامیابۍ په باره کې چې موږ څنګه کولی شو چې په ژوند کې کامیاب شو. تاسې خپل رایې کولی شئ، هغه جواب زه خامخا تاسو ته په دې ویډیو کې درکوم. السلام